د رمضان د روجو ډیر برکات دي. یوې دا غټ برکت دی چې د انسان نیکو ته توجه پیدا شي او د ګناه نه د انسان په زړه کې لږ نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي نو ډېر هغه خلک چې په روژه د مخکې جومات په سترګو نه پېژني هغه هم جوماتونو ته راشي. داسې خلک چې یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي نور ورځو کې مانځله نه راځي، هغه ختمونه هم شروع کړي او تراویحو ته او ختمونو ته مدرېږي. دویم برکت د روژې دا دی چې د سړي په زړه کې الله طرف ته میلان پیدا شي او د خواهشاتو نه د سړي څه ناڅه نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي د روژې په میاشت کې انسان ته هر قسمه خوراکونه په کور کې حاضري، لیکن چې ده کې تر څو ایماني نو دی وایي نه. د ماښام بانګ وویلی شي او د روژه ماتي ټیم برابري او بیا هم خوراک ورته پروت وي، لکه صبر وکړه خیر دی دا بانګ یې وختي نه ویلی. دا د ده په زړه کې الله پاک یو شوق پیدا کړي او د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو نه د بنده په زړه کې لږ نفرت پیدا کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ دا طالبان وي تخلق باخلاق الله. یو مقوله ده، دا حدیث نه دی، بعضې حضرات ورته حدیث وی خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی، مقوله ده تخلقوا باخلاق الله، چې ځان کې د خدای پاک خوی او د خدای صفت پیدا کړي. نو د الله صفتونه خو مونږ ځان کې نه پیدا کولی شو او نه مونږ کې د اهلیت شته، خو څه ناڅه لکه الله خوراک څښاک نه کوي محتاجه نه دی، خو الله اوبه نه څښي تږي کېږي نه دی ته محتاجه نه دی، نه خوراک ته نه څښاک ته نه جوسونو ته، دا الله دې ته ضرورت نه لري، الله د احتیاج نه پاک دی. نو سړی په ځان کې هم دا یو صفت پیدا کړي د پیشبني نه تر ماښامه پورې چې الله خو مطلقاً خوراک ته محتاج نه دی، خوراک نه کوي، زم دا ورځ دغه صفت ځان کې پیدا کړم. الله خو مطلقاً څکلو ته محتاج نه دی، څکل نه کوي، نو زم هم د پیشبني نه ماښامه پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کړم. او خواهشاتو ته الله محتاج نه دی او نه الله پاک دا جنسی خواهشات لري، الله د دې نه منزه او پاک دی، نو زم هم د پیشبني نه تر ماښامه پورې د خواهشاتو نه ځان به وساتم. دقه رنګې د مارونو د ګناه نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم، چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. بلې بعضې زمونږ سلف وایي چې بالکل که چا دروغ او روژه وي، روژه یا دروغ وي یا غیبت روژه دوړه شوه ختمه شوه. خو زمونږ اکثر علما وایي چې نه، د همدې حدیث کې یو جمله رستو راغلې ده چې روژه ماتوي نه خو د روژې برکت ختموي. ستاسو خیال و زمارونو تاسو ته ما یو ټکې ویلی مې خوراک حلال دی، اوبه حلالې دي او د خپلې بیبي سره خواهشات حلال دي او د هغې نه ستا پرهیز دی، حلالو نه پرهیز دی. نو چې کوم در باندې مستقل حرام دي چې روژه شوه، چې غیبت شو، دروغ شو، چغلي شوه، خو به یقینا دې ځان ساتي چې حلال خدای وایي مه کوه، دا حلال دي د هغې نه دې پرهیز شو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی، ډېر قمقل دی. قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا باندې خو ما حلال بند کړي چې کوم څیز مخکې وروستو حلال وه مې در باندې روژه کې بند کړو، نو چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و چې دروغ و غیبت و چغلي وه بغض و نو هغه دې بیا ولې کوو. نو روژه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو مکمل ځان ساتو، نو دا روژه به زمونږ قیمتي شي، دا روژه به برکتي شي او چې څومره د روژې لوی ثواب دی نو به مونږ حاصل. زما وروڼو یو خبره ذهن کې واچوئ، روژه هغه میاشت ده چې ته به په دې روژه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړم، دا د حضور پاک مبارک وینا ده، او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل لوی تاوان کې راځي. د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبی په وړی قدم کېښود
هغوی به په درېیمه پوړۍ کېناستېدل. د حضور پاک د منبر 3 پوړۍ وې، په درېیمه به هغوی کېناستېدل. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په دویمه کېنم. ادب احترام منع نه دي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په دویمه نو زه په دې لومبۍ پوړۍ کېنم. حضور پاک په درېیمه او په دویمه زه به هغې احترام کوم، لاندې به کېنم، هغې سره ځان نه برابر و. چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نو هغه درېیمې ته وخت، درېیمې ته به هر کیف په دې درې په دې لومبۍ پوړۍ چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک وفرمایل آمین. دا زموږ د ټولو سننو روایت، ټولو کتابونو کې سنن ورته وایي، هغې کې شته. بیا چې په دویمه پوړۍ قدم کېښود بیا وی آمین، او چې بیا په درېیمه پوړۍ قدم کېښود نو بیا وی آمین. یو روایت کې داسې دي، یو مختصر دی یو مفصل دی. هغې مفصل روایت کې داسې دي چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونه ریده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین وایي. آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وي آمین. آمین معنا څه؟ چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي. آمین عجیب دعوتي، خدای زما دا دعا قبوله کړي. نو نم څوک ولیدل نه د چا دوا او تاسو آمین ووی. نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیه السلام راغی نو چې ما په لومبۍ پوړۍ باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام یو دعا وکړه او ما ورباندې آمین ووی. هغې وفرمایل دې ترتیب کې زه ګډوډېږم خو دا 3 خبرې دي. هغې وفرمایل چې کوم انسان داغه په مخ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستا والی او دا بل سړی په درود شریف ونه وي نو دی خدای تباه کړي. رغم انف رجل ذکرت عنده، هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم د هغه مخ کې واغېشتلی شي او دی په آمین ونه وي دی خدای هلاک کړي، تباه دي شي، دی خدای برباد کی. اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغېشتی شي نو زموږ علما لیکي دی به په لومبي ځل وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره ته ویلی شي تاله اختیار چې نوم واغېشتی شي. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اغېشتلی کېږي نو علما لیکي په لومبي ځل درود شریف واجب دی او په دویم ځل بیا مستحب دی. اگرچې زموږ یو لوی فقیه د کرخي هغه وی هر ځل واجب دی. خو خیر ساعات المجلس که ساعت واحده. حاصل د خبرې ده چې د پیغمبر مبارک نومونه 2 دي ښه، یو محمد او بل احمد، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو چې دا نوم واغېشتی شي نو په لومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغېشتلی کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی. او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي، نبی الله څوک وایي، نبی پاک، رسول پاک، نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی، برکت یې دی. اوس درود شریف زمانو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري. د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې 1 پاویا ثواب زیات لري. 1 پاویا لکه یو سړی 100 کرته درود شریف ووایي، 100 کرته، نو د ده دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د 9000 کرته درود شریف ویلی. 9000 ته ویلی شي. د خدای نیکبختو د لوټ میاشت ده نو خلک وایي راشه پیکاوړې ګرانې خرڅې که د خلکو جیبونه لوټ کا. خلق دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ که د خلکو جیبونه به لوټ کې. د لوټ دا چې ثواب لوټ کا. زمونږ د علاوه چې نور څومره دینونو والا دي ښه د هغوی چې د عبادت ورځې راشي نو هغوی ریټر ځان قانون دا دی. بلکې بعضې ځایونو کې ګفټونه شروع شي او فری شروع شي او چا 30% ډسکاؤنٹ او څوک 50% ډسکاؤنٹ باقاعده په دکانونو یې لیکلي چې دا رعایت دی. دا نور کله چې په 100 شی میلاوېده 10% بارزان میلاوي.
ولې دا زموږ د عبادت میاشت ده. عیسایان وګورئ تاسو لندن امریکا نه ځان خبر کې نو هغوی هغه خپل ریټونه ډسکاونټ ته راولي د عبادت میاشت ده. او زموږ د قسم په خدای که زموږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی موږ ریټونه اوچت کړو. او بعضې خلک وایي مړه دې کې هر څه وځي راشه وباسه پکې هر څه پکې وځي ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ بیا دنه خدای بیا وباسي. ظلم به نه کوې مخلوق سره ریټونه ولې ګرانه رزق ستا رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دې لږه کې خدای برکت ستا واچو قسم دې دا د هغه ډېرو نښه ده چې برکت پکې دی. حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټې په رمضان کې ظلم کې خلکو سره په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغه مره ګناه زیات دی څومره چې اجر زیات دی هغه مره په ګناه کې تاوان زیات دی. جمعات کې ثواب زیات دی ګناه پکې زیات دی. حرم مبارک کې ثواب زیات نو من یرید فیه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب علیم که چا ګناه وکړ هغه له سزا هم سخته دا خو قانون دی. د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا بعضې اوقات د عرفې ثوابونه پکې بعض اعمال و ثوابونه زیات دي نو ګناه هم پکې زیاته د هغې ګناه وبال هم زیات دی. نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه ملګرو ته او دکاندار ملګرو ته او ګاډۍ باندې چې څوک مال خرڅوي هغوی ته درخواست دی چې په روژه کې ګزاره وکړئ مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ بلکل اوزي هر څه پکې اوزي په روژه کې د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډۍ یوړئ او دا غونډه ګاډۍ مې یوړئ کور ته بیا خوړی نه شي خو هغه حرص د انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي داسې به نه کوئ داسې به نه که خوراک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي د درود شریف خو ډېرې فایدې دي یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی دما فرشتی دی مخصوص پر مخ د ځمکه ګرځي هغوی چکر لګوي هغوی ته الله داسې یو علم ورکړی دی هغوی ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویل کېږي نو هغوی ورته راشي نو ستا دا درود شریف په هغوی کاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسوي چې فلانکي د فلانکي دوی پتا دا د دومره درود شریف ویلي څومره لویه خبر من صلى علی عند قبری سمعته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قبر خوا کې په ما څوک درود ووایي زه اورم ومن صلى علی نائیا ابلغته او چې څوک په ما درود شریف ووایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي فرشتې باقاعده رسوي زمارونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب به یو طرف ته کا لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایې او د حضور پاک مخې ته یې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو کلي د عمرزو کلي د پېښور په تا نن سل کله ته درود ویلي دي رښتیا ووایې حضور پاک به څونه خوشحاله او په ګوان کې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما به څونه خوشحاله بلې په حضور پاک وی خوشحالېږي که مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې واقع لیکلي د ترغیب دپاره یې درته دا واقعات د ترغیب دپاره د خلکو کې رغبت پیدا شي یو سړی په لاره باندې روان و حج لته او پلار ورسره دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار نو پخوا خو پیاده قافلې وې قافله ترې لاړه او دا پلار اوس دقسې دی دی پلار ته غریب پاتې شو یدو زما خو رسېدی نه شم پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نه شم بوتلی نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نه شو نو واپس به صاحب من دا پلار یې ناجوړه قافله ترې لاړه ده د دې پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې مړ شو بیمار و غریب وفات شو چې وفات شو د پې د پاسه څادر واچو
او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ. اوس خو به په پلین کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکېده چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به یې دفن کاوه چې ما سره دا ولامبئ کفن دفن یې وکړي او جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه. دې لاړ هغه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی وی دې پلانکي ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درلو دې کې راغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی و نو چې څادر یې په مخ اچولی و هغه څادر یې تې اوچت کړ نو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خښې خر را باندې لمبې خر د قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده زما وروڼو الله په دې قادر دی ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کسی دی الله وی داسې کوم چې بره در باندې عذاب راوړي راوستي دی ګلی راشي دا د بر عذاب دی که دا ډرون حملې او د جزونو نه چې دا کېږي دا د بر عذاب دی که دا باران او دا طوفان او دا واورې دا د بره نه عذاب دی که دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه یې مات کړه دا د بره نه عذاب دی که او من تحت ارجلکم زلزله به راشي ځمکې به وشلېږي یا دا خلک دا بمونه په ځمکه کې خښی دماکې به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمني به جوړه شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زما وروڼو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وي دا من فوقکم خدای وي دې نه خو زما امت ساته دې سره ټول تباه کړي وی ښه دا به نه راځي ایکا دوکا به راځي خو امت من حیث الامت په پې نه ختمېږي او چې د لاندې نه عذاب وی الله د دې نه اعوذ بوجهکه ستا په مبارک ذات د دې نه امن نیسم زما امت دې نه بچ کوه ایکا دوکا به راځي خو امت په پې نه ختمېږي او په حدیث کې څه راځي حدیث کې هم دا راځي وی زما په ګوره دا سوره ښه وی ایکا دوکا به راځي ګورې او یلبسکم شیعا وی دا آسان دی خیر دی یو بل وجل دی سره امت نه ختمېږي خو یو عذاب خو به خامخا راځي مونږ ګناهونه کوو لیکن حدیث ته اوس وخت کې رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو څو عذابونه راځي من حیث العموم بني خو بعضې ځای کې به راځي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حیث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني خو بعضې ځای کې به راځي ابسي الله اکبر قصف یا قذف گلے به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعضې ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابت ده چې کاڼي به رانه ورېږي گلې به ورېږي او بل به څه کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تاویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه به مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل د څاروي په شانتې شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دی کړی خو ایکا دوکا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د بره نه او خصفن ځمکه به وشلېږي ما ته تېر وتم ځمکه به وشلېږي زلزله به وشي لکه د مانسیرۍ علاقه کې چې څه موده مخکې راغلی او مسخه به راشي او قذفون د بره نه به ګلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د سروت سامان زیات شي معازف او دمې او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي وایه که نو زیاتې دي که نه دي زیاتې پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل
او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو، نو ماسخوتن ناوخته به یې فلم وکتل، راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني، او خلکو به پیغور ورکړو د پلار فلم ګوري او سینما له ځي. هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلې، کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلي وو، موږ به ویل که ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې، ابه کور کې یو لګېدلی وو چې سړی به کور کې نه ښځو به کته، چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته، یو بل مخکې به هم نه کته. اوس جینۍ سره ځان له ټچ موبایل دی، ولک سره ځان له دی، هغه ځان له فلم ګوري، دی ځان له فلم ګوري، ځان له د ښځو تصویرونه ګوري، جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري. سینما او فلم او د سرود سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانغی. رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده، اشراط الساعه، د قیامت په وړو نښو کې ده. او دې نه پس به یو سور باد راځي، انتظار کوئ، او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي، انتظار کوئ. الله خو قادر دی په دې. ځان وساتئ په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي، ګناه دپاره مه استعمالوي. علماء بیانونه پې واورئ که نعتونه پې واورئ، تلاوت د قرآن شریف پې واورئ. بیا په رمضان کې ته فلم ګورې، په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورې. الله نه معافي وغواړو، الله دې معاف کړي، الله دې معاف کړي، الله دې معاف کړي. نو هغه شکل بدل شو، دې پرېوت بېهوشه، چې کله بېهوشه پرېوته دې په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی هلک ته وایي چې ولې بچې خپی، ولې برخوردار څه چل دی خپی؟ وایي دغسې پلار مې مړ شو، په سفر کې حج ته روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی. رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کوم دی؟ وایي دا دی. وایي مخ دې کولو که مخ یې کولو که. نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ کو، شکل یې خشته شو او انسان په شان شو، واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلی م شو. نبي علیه السلام نه تپوس وکړو، ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو، دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو، دا خو تاسو څه خبر شوئ؟ دې ټکي ته غوږ کېږدئ. دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي، تاسو څه خبر شوئ؟ وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بدعمله او ستا پلار ګناهګار و، نو خدای پاک وله دا یو سزا وه، رسوا کوي خدای کله کله، خو ده به روزانه درود شریف وایي. ما ته به ماښام هغه درود شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره درود شریف وایي. وی نن د ده درود شریف راونه رسېدل، نو ما هغه فرشتو ته وایي چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل، دا ولې؟ وی هغې راته وایي چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې. مې ما ته څه محتاجه دی؟ وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی، مدد یې وکړه. نو زه راغلم هغه مدد مې ورسره وکړه. دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي. ښه څه ورته وایي؟ معجزه. معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني. دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته. د مارونو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوی کتل پلار یې واپس سم شوی و، مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کړی. درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی. په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو ویزه شواروز کې 15000 کارته درود شریف څومره لویه خبره. یو بل ټلیفون وکړو ویزه 10000 کارته ویم مې د سره څنګه وی؟ وی تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه ویم. مې کوم یو؟ وی وصلی الله علی النبي الامي، وصلی الله علی النبي الامي، مختصر درود. وصلی الله علی النبي الامي، تاسو وایئ یو ځل وصلی الله علی النبي الامي، مختصر درود شریف. دا خو په یو ساعت کې بلا ویلې کېږي. او که درود ابراهیمي وایي چې دا کوم مانځه کې دی، اللهم صل ځان له درود دی، اللهم بارک ځان له درود دی، دا کې دا خو ډېر ښه شو. عالم پکې راغی، اولاد هم راغی.
نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې درود شریف ډیر زیات فضایل دي اب چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشت نو مهرباني وکړئ درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي ها دا خامخا الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله وی زبم په الله غ درود شریف د خدای رحمتونه زما فرشتي وای نو تاسو مور باندې درود وای حضور پاک نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین واه واه د پیغمبر مبارک نو واغښتل څوک درود نه وی تبعید صاحب وی پدوی ما پاولای چې مکلف پکې خاودا نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی چې چا مور او پلار جم دی وی یا دواړه یا یو او دې داوی دومره خدمت اونکی چې ځان په جنت ته ورسوي داسې خدمت پکې چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسوي او که داسې ونه کړل دې خدای هلاک کی ما وی امین ورټینګ شي خیره چا کړی دا جبرئیل علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی دی او پیغمبرانو ته به یې وحی راوړی ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبرئیل علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام خیره کړی ده ماشاء الله او امین په چا ویلی دی حضور پاک نو چې پیغمبر مبارک په یو شي امین ووایي وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کیدی شي دعا چا کړې ده خیر امین په چا ویلی دی نو د مور او پلار چې د چا جمدي وي که دواړه یې که یوي نو خدمت به کوې هغې به خوشحاله وی او که د نه خپل علی الغرق او تباه شوې برباد شوې نه به خفه کوې مور ته ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخت ورسېږي بیا به ته هم کنځل کوي زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو د ښځې خپل حق دی ګورې دا م یاد وساتئ بعضې خلک دلته هم غلطي کوي دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار دپاره به ښځه ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري الله خو ویني که نه ستا ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي مور او پلار احترام پکې قدر پکې عزت پکې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوي خكتك رسول الله مبارك او دوا چې الله یو وخت کې د ماشوم په باندې مور او پلار ډېر رحم کړی دی الله اوس دی قابل رحم دی ته پې رحم دعا وله وکړه کنځل کوي نو کمزوری دی غریب کنه سترګې کمزوري نه دي موږ سترګو د چشمې اچولې دي غوږونه کمزوري نه دي هغه شی واچوي ګلسون مشین خوله کمزوري نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي ویلی خپې کمزوري نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزوري ډاکټر وایي نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خانده ورته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده وی یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست هغه ورته وی قارغه دی نو بیا ورته بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وی قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی که نه هسې غصه شو ورته بیا ورته بچی څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله خو مې راته وی قارغه دی که پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدی و چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وي او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه نو تا ما ته بابا څه دي ما وی قارغه دی تا وی څه دي مې قارغه دی تا وی ها مې قارغه دی
تا وې څه دي مې قارغه دی چې څومره تا تپوس کو ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې د دریم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسې ډېر ګران بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړو وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې وډې دا نه پوهېږي اوس د دماغ کار نه کوي د بېغیرته بچیه دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار پسې سپکې وي ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې څنګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کړي قسم مې راته وکړه دا زمونږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره راته وایم غالب ګمان مې راته ووایي د باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغه نه مې اورېدلي دي وی دې جومات کې به هغه مونځ کو او دا دی زمونږ په دې بادرخیلو کندې کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار راپرځولی او لته به یې ورکول په الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا د مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکول او ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی زه رالم وایي ما هغه زوی ته پاسه خوارشه پلار دی دی ظالمه بوډا دی بیا پلار یې ما ته وایي چې مولوي صاحب ودیلېدو دا قچرې را سره وکړو وی ما ورته پلان کیه هغه سړی هم زه پېژنم هغه زوی هم پېژنم هغه نیکې هم پېژنم خو بدره چې دی نومه ده وی ما ورته چې یاد دي پلان کیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی راپرځولې په دقه ځای تا خپل پلار راپرځولې په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ویلي دي که نه دا به مولوي صاحب زمونږ وی په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار راپرځولو په هغه ځای دې خپل زوی راپرځو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې هم په سینه ناست چې هغه ورته څه ویقې ورته دا نه پاتې کېږي دا به وځي دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم او زه به د ښځې مخکې پلار سپک کم او مور به سپکه کم دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړ وي او مور پلار سره خلک مور خو بیا پرېږده خو سپیره نن سبا بوډۍ شوه که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختمه که جامې د لینځي او کټوی د له پخوي نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو اسم ده بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا وه بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا وه دا ښه خلک مور پلار څوک کم دی ما په خپله یو انسان دام د خپل نوم نالم ما یو مور بیواله او ډېره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځولې په ځمکه ما ورسره بیا خبرې هم بندې کړې وې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر یو بل مړ دی مور هم مړه ده هغه بچی هم مړ دی مور هم مړه ده بچی هم مړ دی یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته ما ته مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کې مې وروکې که خدای راته بېخو بس مور بوډۍ مور خدای را لاستو درګړي تلې ده او ظالم به راغویشتله و هغه نوې تماشه وکړه که نه مې څه لیوني سپي چې چلی و وایي د خېټې نه یې د کوتري چینګار راوځي د سپو په دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوقو خیر دا مې مختصر درته وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې خپه کېښوده نو څه ووایي جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور او پلار وي دې به یې قدر کوي خدمت به کوي ځان به په جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي رسول الله مبارک به امین ویلي بل چا نه حضور پاک زما وروڼو چې څومره دلته ناست یې د مور او پلار قدر کوئ به که جمدې وي د چا مور پلار که یې وي که ته خپه یې راځی که لاړ شی والا ما د یو ځل یو سړي وي پلار رانه خپه دی ما سره په جرګه لاړ شي مې په پلارانو څوک جرګې نه کوي
مقله جرګه کې خبره روانېږي زه به هغه ته وایم ابو دا کړي دي نو بیا به تا ته وایم ته وایې نه دا دي دا روانېږي ورشه په خپله او د هغې کې ورسره د مینې سر کېږده او یې بابا معافي غواړه ابه د یو څپېړه دوه ووایي او درې نورې م راکړه ابه وایي تا دا کړي دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم یاره که معافې یې نه کړې وایي ډېرې جرګې مې پرې وکړې ستا نه بغیر نه کېږي مې ته د ما په دې فارموله عمل وکړه سبا راغې ما ته وایي مولوي صاحب خو بل شان و خلک مې لېږل نه یې معاف کړم خو چې ورغلم او غېږ کې مو ته سر کېښوده او وایي هم را سره په ژړا شو زه ژړا شم وایي روچت یې کړم او په مخ یې دواړو طرف ته ښکل کړم واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې د ما بچی شته د ما ورسره څونه مینه ده دې ته څوک نه ګوري چې د ما دا بچی د ماشوم لوی یم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما سره بل چا لوی کړی یم که نه ما سره بل چا خواري کړې ده ما سره بل چا محنت کړې ده که نه داسې لوی خو ته نه راغلي دنیا ته لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړېږي ادا چې د ښځې او د مور میانس کې بعضې وخت کې جنجال راشي نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي نه داسې به نه کي د دواړو خپل حقوق دي ته به بینه بین اوسېږي داسې طریقه به کې جوړه راوړه اتفاق راوړه اختلاف مه پیدا کوه نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره د دواړو خیال ساته قدر کوه او که جوړه نه راځي بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په جهاز بیل کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې شامي وګوره عالمګیري وګوره دا نه لګ او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي دا ښځه نافرمانه ده د شریعت خلاف کوي بیا به طلاق هم ورکولی شي رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه طلاق هم ورکولی شي په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي د شریعت خلاف کار کوي مور او پلار درته سپکوي بیا هغه بیل صورت جوړوي داسې به نه کوي چا نه مور او پلار خفه وي څه چل به کوې لکه رضا کوو به که نه او که د چا نه قبر ته خفتلی بیا به څه کوې او دا کېدی شي قبر لی ځای علماو لیکلي دي قبر لی ځای قبر لا تلاوت کوئ ثواب وربخی 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخی ذکر وکړئ ثواب وربخی نیکي وکړئ ثواب وربخی نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای راضي دې وخت کې هغوی محتاج دي نیکو ته که نیکي دې وکړه ورو دې به خلق خدای به دې معاف کړي درېیم څه دي وایي په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیه السلام سو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راله او د دومره عبادت اونکه چې ځان په الله وبخېدم خدای هلاک کړي مې چې امین وایه اوس څونه عبادت به کوې دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې دونه به کوې او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې او که دومره عبادت دی اونکه چې ځان په خدای وبخې نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل علیه السلام آمین پہ چا ویلے دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او خیره کم ځای شوې ده په جومات کې د پیغمبر مبارک په منبر شوې ده ماشاءالله وړه خبره مسجد نبوي کې شوې ده په منبر الرسول د حضور پاک په منبر شوې ده او مقدس شخصیت خیره کړی ده او مقدس شخصیت په آمین ویلې ده اوس هم خوښه خپله ده داسې عبادت به کوي چې ځان په الله وبخي ځکه خو زه تاسو ته چې ختمونه وکړئ پکې الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراویح کې ختمونه شروع دي الحمدلله او چې کوم کې نه دي شروع کړي حافظان الحمدلله ډېر دي او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب هغوی رترز وی عبدالرب مولوي صاحب مولانا عبدالرب صاحب دې رور الله دې مغفرت نصیب کړي دا 2 نمبر به پې نو بیا د جورې حافظ صاحب باباجي زمونږ شاګردو هغه به دلته ختمونه کول دومره حافظان دي د خدای پاک فضل او کرم دی چې زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی الحمدلله هر کلي کې شکر دی حافظان ډېر دي نو فایده ترې واضح کړه نو د ورځې م خوب او د شپې م خوبونه هر ټیم خوبونه
عبادتو کې ښه تهجد پکې خامخا وکړئ. رب العالمین د نیکو د پاره او د مسلمان د خیر د پاره دا یو د نیکو یو میاش داسې مقرر کړی دی لکه ما مثال در کړی خلک وی لکه وی د بوټو د کر موسم دی او څوک وی دا جوارو سیزن دی. نو دا د نیکو د ګټلو او د رب العالمین د برکتونو د حاصلولو سیزن دی. خدای پاک دی مونږ تاسو له د روجو د نیولو په صحیح طریقه د روجو نیولو توفیق نصیب وګرځولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی هغه فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته یو ځل وفرمایل اعلان یې وکړ چې رانږدې شئ. وی ټول صحابه منبر ته رانږدې شو. وی چې دی سنگ لومبی خپه مبارکه په لومبی پوړی کېښوده نو یې فرمایل چې آمین. نو بیا په دویمه پوړی خپه کېښوده نو بیا فرمایل آمین. نو چې په دریمه پوړی باندې کېناستل نو بیا فرمایل آمین. هغوی به عموما په دې دریمه پوړی کېناستېدل. هغوی طریقه دا وه. نو چې کله فارغ شو نو صحابو ته تپوس وکړو وی د الله رسوله وی ستاسو نه م درې ځله امین واورېد خو مونږ خو څوک ونه لیدل نه تاسو دعا وکړه نه بل چا دعا وکړه نه م څوک ولیدل. د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایل وی چې زه کله دې لومبی پوړی ته وختم نو حضرت جبریل علیه السلام راغی و هغه یو دعا وکړه نو ما پې امین وی. هغه ده وی چې کم انسان باندې دا کم انسان مور او پلار بوډاګانی او د ده خدمت ته محتاج ای دی به د مور او پلار قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي دونه عزت او احترام به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي. او که د مور او پلار دونه خدمت ونه که دونه احترام ونه که چې ځان په جنت ته ورسوي نو د انسان د الله هلاک کړي. وی ما وی چې امین. اوسرو مور او پلار دا د انسان د پاره ډیره قیمتي سرمایه ده. ډیره قیمتي سرمایه. مور او پلار دواړه یا یو کس چې جمدي وي دا بچی به قدر کوي دا بچی به احترام کوي بچی به عزت کوي دونه به کوي چې جنت ته ورسوي په ځان. یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړ وی زما مور او پلار جمدي د دوی سره څه معامله وکړم. حضور پاک مبارک له خدای پاک داسې عجیبه صفت ورکړی چې خبره به پوټینه وکړه خو هغې کې به ډېره لویه فلسفه او زمونږ پښتانه وایي پلان کې داسې خبره کوي چې دریاب په کوزه کې بند دی. ډیر مقصدونه په پټۍ خبره کې راځي. حضور پاک ناشنا او فرمایل وی هما جنتک و نارک وی دا مور او پلار دی هم جنت دی هم دوزخ. ګوره پټۍ خبره که دا مور او پلار د خوشحاله کړل د دې قدر عزت دی او که جنت دی وګټل او که دا مور او پلار د خفه کړل د دې بېعزتي دی وکړه او بې ادبي دی وکړه دوزخ دی وګټل هم د جنت دی هم د دوزخ دی. بس اوس خواخه خپله ده که د جنت دا دروازه ځان له ضایع کې او که د جنت دروازه ځان له مضبوطه. نو خوش قسمت انسان هغه دی چې د مور او پلار دواړه یا یو کس جمدي وي او دې داسې خدمت وکړي چې د مور او پلار د خدمت په برکت ځان جنت ته ورسوي. دا خوش قسمت انسان دی. د نبی علیه السلام مبارک زمانه ده. دو مثاله دله در کوم. نو یو صحابي بیمار دی نو نبی علیہ السلام یې تپوس دله چې لاړ هغه د زنکدن په حالت کې دی. نو طریقه داسې ده چې کوم انسان د مرګ په وخت کې ده ته به دا کلمه شهادت اوري داسې به ورته نه وی چې ووایه ولې دې په تکلیف کې داسې نه ده ووایي چې نه وی اوره ووته. نو که ژبه د کلمې سره بلده ده د الله د ذکر سره نو جبه باندې به د الله نوم راشي. ګوره ما تاسو ته د روژې نه مخکې د ذکر متعلق بیان کړی. جبه ذکر سره بلده ده نو په خولې به د الله نوم راشي
او که جبه ذکر سره بلد نه ده نو نوم به نه راځي. دا مسله ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله لګیا دی ورته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د جبه پې نه وړي، هغې ورته لګیا دی کلمې شهادت ویله، د جبه نه وړي. یو متل دی وی یو بوډی زوی مړ کېده، زوی نه چېرته مونځ کړی نه ذکر نه اسکار ټول عمر بیا ګډه چیلی سرولې. نو دا بوډی ورته ناسته ده، ورته وایي کلمې شهادت ورته اورئ، او هغه هم اقه ډرې ډرې کوي، هغه د هغه ګډو سره بلد دی، ډرې ډرې کوي. هماغه ډرې کیسه ووته، کلمې شهادت یې نه وه. نو مور ورته بچې وی ډرې وې او ډرې لاړې. نو چې څه سره د خوله بلده ده ګورې به دې په ژبه راځي. الله بې انصافه نه دی، الله ډېر انصافدار دی، ظلم نه کوي. چې ستا ژبه د هغه د نوم سره بلده کړې ده، نو ځنکدن کې به د خپل نوم یېری نه درته به یادوي. دا د الله انصاف دی. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله لګیا دی، ورته کلمې شهادت اورې، د ژبه پې نه وړې. نو هغې هم حیران شو، ځکه د حضور پاک وجود مبارک خو ټول رحمت دی، چې زه موجود یم، د رحمت فرشتې موجود دی، او زما خولې مبارکې نه ورته کلمې شهادت روان دی، او د ده ژبه نه ړقي. دا ولې وی د ده څوک کور کې شته راوې بلې. نو یو بوډی مور یې هغې وله راوغوښته، وی ستا دې زوی لیسه ډېر لوی جرم کړی دی، ډېر لوی مجرم معلومیږي. زه لګیم په خپله ورته کلمې شهادت اورم، او زما د خولې نه هم دې نه اخلي. څه لویه ګناه کړې ده. وی صیب دې خو ډېر د مونځ، د روجو او د صدقو او د هر څه پابند دی، ډېر ښه سړی دی. وی نه سوچو کې څه غلطي به نبی علیہ السلام مبارک ته به کشف کېده، الهام به کېده، د الله د طرف نه به ورته القا کېده دې زړه ته. څه چل شته؟ وی یو صیب یو چل خو شته. وی چې واده کړی دی نو زه یې خفه کړم، زه یې مور یم. واده نه مخکې د ما ډېر خیال ساته او ډېر قدر به یې کو، خو چې کله یې واده کړی دی نو بس بیا د ښځې په سر ما ته سپکې، زما قدر یې نه دی کړی. نو ما د الله په دربار کې یو سوال کړی دی، ما وی خدایه زه خو ورته خپل حق نه بخم، ستا خوښه ده که ته بخې او که ته نه بخې. نبی علیہ السلام وفرمایلم په دقه الله رانیولی دی، دې نه لوی جرم بل نشته. د مور پلار بې قدري ګناه کبیره ده او لوی ګناه ده. وی بخه، وی د الله رسوله که حکم کې خو زه به وبخم، ستا اډر منم، او که مشوره راکې نو ړمې ته خفه دې نه بخم. نو حضور پاک مبارک ډېر هوښیار هغې زړه کې دا سوچ وکړه که زه ورته اوس حکم کوم نو د خولې نه بیا وبخي، خو د ړه نه بیا نه بخي. راشه داسې چل جوړ کړه چې دا مور یې د ړه نه وبخي. نو صحابو ته یې وی ورشه خشاک راوړی. نو صحابه خو د حکم پابندو، دا مور یې ورته وی صیب په خشاک څه کې؟ وی ستا دا زوی پکې سوځوم، یو چل جوړو. وی د الله رسوله ولې سوځې؟ وی ګوره دې تا نه دی بخلی، نو چې تاو نه بخه او دې مړ شو نو دې به اور ته ځي، په اور کې به سوځي، او ستا د وجې سوځي ځکه ته نه بخې. نو پرېږده چې د په دنیا کې یو جلک درته د هغې اور عذاب وښې، چې کم اور د مرګ نه پس ته نینې او دا زوی دې سوځي، چې لږ پرې په دنیا کې ووینې نو به دې پې ښه یخ شي. نو دې مور یې سوچ وکړو، وی ښه د الله رسوله لکه دې به په اور کې سوځي. وی ما بخلی دی، و چې وی ما بخلی دی نو د هغه په خولې کلمې شهادت شروع شو، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او سه یې ورکړه. نو حضور پاک وفرمایل لیدل مور ګورې بیا مورې دارنګې پلار لګیا دی د بچي دپاره څه نه کوي. دا پلاران چې ټول ورځ منډې ترړې جوړې کړي دي او حلال حرام نه پېژني، راغونډی یې دا چا لغونډی؟ دا د دې بچو دپاره. لیکن بچې چې کله بیا وادو کی بیا نه مور پېژني او نه پلار پېژني. ته دا لوی راغلی وې دومره څومره خواري ورسره کوي. مور دننه وله جامې بدلی، وجود وله انځي او دسماتې وله پاکۍ، او په هغه بستره چې لمده بستره د دې بچي پکې متیازې کړي په هغه لمده بستره کې ورسره پرته ده. او د شپې څوک د خوب نه پاسي، څو ځله ورسره دا مور د شپې پاسې د دې بچي سره خوب یې او پلار ته وګوره ګوډ چاري منډې ترړې
حلال حرام نه پیژنې او راجمع کوي جامې راوړه د بجلی غم کوه د جنریټ چا لپاره دا نه د بچو دپاره نو پتا د دې بچي حق نشته چې ته به بوډا کېږي او که به نه بوډا کېږي ډېر خلک دا شکایت کوي مونږ خو دا نصیحت خلکو ته کوو نو بعضې وایي یاره جي یو یې خوښ دی او زه یې نه یم خوښ نو زه یم هغه به وله چاپي کوي هغه به وله څه شی راوړي هغه به یې خوشحاله ساتي خوږې خبرې به ورسره کوي او ته به هغه چل نه کوي ځکه به یې هغه خوښي که نه مور پلار خو ظلم نه کوي یاره جي بې ځایه کنځل کوي ښځه مې هم کنځي نو زه یم ګوره چې سړی بوډا شي غاښونه یې وځي غوږونه کمزوري شي مشین پکې لګوي لاسونه کمزوري شي رپي خپې کمزوري شوي په غیر د کونټۍ نه نشي ګرځېدی نو مازغه هم کمزوري کېږي ګزاره به ورسره نه کوي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وایي که ستا د مور پلار یو کس بوډاګان شو اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اف په مورته نه وایي رټې به هم نه نرمې خبرې کوه قرآن وایي او بیا وایي که چرتې او سو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وګو تخکته خان دا وته کنزل کوي او یا الله یو وخت کې د ماشوم د مور پلار په ما ډېر لوی رحم کړی دی خدای ته په اوس رحم وکړي دعا ولګه نو مسله څنګه شوه څونه خدمت په د مور او پلار کې دومره به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي اوس که د یو سړي مور او پلار دواړه مړه دي یا یو مړ دی نو قبر لیځه قبر لتلل په شریعت کې ثابت دي ښه دا مونږ عقیده ده قبر له چې څومره ځې پلار له ځه مور له ځه هلته دعا ورته کوه لږ تلاوت کوه د هغې ثواب ورته بخه علما لیکي که دا مور پلار د بچي نه خفه تلي دي او دی وله بار بار قبر له ځي نو خدای به یې د مرګ نه وروسته ترې خوشحاله کړي د مور پلار قبر ته تلل ډېره لویه فایده رسي نو په لومبۍ پوړی چې مخ په کېښوده نو جبریل علیه السلام دا ووایي وایي چې چا مور او پلار جمدي وي دواړه یا یو دی بیا دونه خدمت کوي چې ځان په جنت ته ورسوي او که دونه خدمت یې ونه کړه د مور پلار چې ځان په جنت ته ورسوي خدای دې هلاک کړي ما وی امین وایي چې په دویمه پوړی مخ په کېښوده نو وایي جبریل علیه السلام ووایي چې ستا نوم د حضور پاک مبارک نوم چې څوک والي درود شریف په پې او که چا در باندې درود شریف ونه وي خدای دې هلاک کړي وایي ما وی چې امین اوس ګوره درود شریف د پیغمبر علیه السلام مبارک دا ډېرې لویې فایدې لري یو ځل حضور پاک مبارک پریشان و حضرت جبریل علیه السلام ولا راغی د خدای محبوب پیغمبر ولا راغی وی زه الله راولېږلم خپې وی یو لږ پریشان وی ښه الله فرمایي چې زما دې محبوب ته ووایه چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووایي نو الله به پې لس رحمتونه نازل کړي لس به وله ګناهونه ورجوي لس به وله مرتبې اوچتې کړي سوچ وې ډېر لس رحمتونه لس مرتبې اوچتېږي لس ګناهونه رجېږي یو ځل چې څوک درود شریف وایي وی زما را دې محبوب نه تپوس وکړه هر رضي ته اوس خوشحاله یې که نه وی رضي ته خوشحاله شو په څه خوشحاله شو د دې امت په دې فایده خوشحاله شو چې امت ته زما په یو ځل درود شریف دېرش فایدې میلاویږي په بعضې موقعو 50 په بعضې موقعو 80 فایدې میلاویږي دا د درود شریف برکت دی نو درود شریف دا ډېر د فایدې شی دی درود شریف چې څومره مسلمان وایي دا پیغمبر علیه السلام ته پیش کېږي حدیث پاک درته وایم د ځانه نه وایم نبی علیه السلام فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغوني عن امتی السلام وی د خدای فرشتې دي په دې مخ د ځمکه ګرځي چکرې لګوي څومره چې په ما درود سلام کم ځای څوک وایي دا فرشتې یې ما ته رارسوي نو زه اکثر طالبانو ته یو خبره کوم زه وایم ګوره درود شریف فایدې په خپل ځای ثوابونه مرتبې اوچتېدل په خپل ځای لیکن دا چې د ستا نوم د درود شریف د برکت نه د پیغمبر علیه السلام په مخ کې غښتلی کېږي فرشته ورته وایي صاحب ستا پلانکي امتي د تورنګزو د کلي د فلانکي زوی دا پتا نن 100 کرته درود شریف ویلی دی رښتیا ووایه چې حضور پاک ته ستا نوم غښتلی کېږي د درود شریف د برکت نه او ستا د پلار نوم غښتلی کېږي د دې نه لوی سعادت بل شته او چې دا ورته وایي چې 100 کرته در باندې فلانکي درود شریف ووایي ابه څونه خوشحالی او ورسره په ګوان کې حضرت ابوبکر او حضرت عثمان هم دفن دي رضی الله عنهما هغوی به پې څونه خوشحالی او نبی علیه السلام به درله څومره دعاګانې کوي
یو سړی حج له روانو په یو قافله کې د زوی سره، نو دی غریب نه جوړه، نو قافله خو یو ورځ دوه ورځې به یې ساره شي، ټوله قافله خو نشي سارې دی، دی نه جوړه شو. قافلې والا ورته ووایي چې زوی ته وله چې د پلار خدمت دې کوو، دی خو موږ ځان سره بوتلې هم نه شو او څه به کوو ورسره، موږ در نه ځو. قافله تې لاړه او دی او دا پلار په یو بیابه دشتو ځنګل کې پاتې شو. چې پاتې شو دا پلار غریب وفات. چې وفات شو نو د زوی په څادر واچو چې زم د اخوا کې کلي له او څوک وګورم چې راشي چې دا پلار را سره ولامبئ، کفن بندوبست وکړي، جنازې وکړو، قبر ولو کنه. مسافر دی لاړ د کلي خلکو ته ووایي چې دغسې زه مسافر یم او پلار مې ناجوړ او قافله رانه لاړه او مې خدمت وکړو، خو بس مړ شو پوره یو. راشه مهرباني وکړئ د کفن دفن انتظام د جنازې هغې ته زموږ درغلو. دی چې راغی او د پلار د مخ نه هغه څادر اوچت که ګوري، نو د پلار شکل یې د خرو شکل یې بدل، نو دی فورا بېهوشه شو. بېهوشه کې دی دا هیبت پرې راغی چې خدای دا به څه کېږي، دا خو زما د پلار دا شکل دا خلک چې اوس راشي دا خو لویه رسوایي ده. چې دا خر دی که انسان دی، ته تله مونږ جنازې له راغواړه، دا خو لویه رسوایي ده. خدای د سره څه وکړم. دی بېهوشه دی. په دې بېهوشۍ حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی په خوب کې ملګري ورسره دی. دته وی ولې پریشان یې؟ وی صاحب دقه چل پلار مې مړ شو، مسافر یم، خلک را روان دی او پلار مې شکل د خر ګرځېدلی، دا خو زما لویه رسوایي او بېعزتي ده، به څه کېږي د الله رسوله؟ وی کم دی پلار دی مې چې دا دی؟ وی زه اوس خوب وینم په بېهوشۍ کې. وی څادر مې ترې لرې کړ. وی حضور پاک مبارک دا خپل لاس مبارک را واغېست او د ما د پلار په مخ یې راښکې. وی چې راښکه پلار مې واپس ټیک شو، مخ یې خشته شو، ښکلې د مخکې نه مزېدار شو. وی زه ورمنډه مې کړې سلام چې خدای د الله رسول ډېره شکریا، دا تا خو زما پلار سره لوی احسان وکړ. صاحب تاسو څنګه رالی؟ وی ستا دا پلار ډېر ګناهګار دی او د خدای نه ډېر لرې، خو ده به یو عمل کو چې ده به روزانه درود شریف وی او ماله به ماسخوتن یو فرشتې را رسول. وی نن هغه فرشته چې راله او ما ته یې د خپل امت درود شریف پیش کول، نو وی د ده درود شریف پکې رانلل. نو ما ته تپوس وکړه چې یاره د پلانکي کلي یو سړی و دی نوم و، اخو به روزانه په ما درود شریف وی او راتلل به جوړ ناجوړه رڼا ورځ دې دی نه دي کتلی تیارې ته، نن د هغه درود شریف رانلل. نو فرشتې راته وی چې خو وفات شوی دی او صاحب تا ته ضرورت دی ګورې که حاجت وله پوره کولی شي. نو هغې راته ویل چې دقسې وفات شوی دی او ډېر ګناهګار و، نو خدای په هغې کې رانیولی دی او دا مخ یې وله بدل کړی دی. تا ته ضرورت دی که څه مدد ورسره کولی شي. نو زه رالم چې دا مدد مې ورسره وکړم. نو دا زوی یې وایي راویښ شم، چې راویښ شم څادر مې د پلار د مخ نه لرې کړ، نو مخ یې سم شو او د مخکې نه زیات خشته او رڼا یې کول. دا درود شریف برکت دی. قسم دی د درود شریف ډېر لوی برکات دی. مونږ له ګورې خیر دی. د هغې یو مثال درکو. یو سړی دیوال ته بیټرۍ ووایي، نو دا دیوال په رڼا څه دا رڼا واپس زما په دې مخ راغورځېږي، زما دا مخ پکې روښانه شي. دقه رنګ یو سړی چې په نبي علیه السلام درود شریف ووایي، نو خدای پاک چې د پیغمبر علیه السلام کومه مرتبه مقرر کړې ده ستا په درود شریفه نه پورته کېږي، لیکن هغه فایدې تا ته واپس را رسېږي. نو ګوره درود شریف د نبی علیه السلام مبارک نوم چې واغېښتلی شي، نوم یې څه دی؟ محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. یو نوم وله نیکې ښودی او بل وله مور یې ښودی دی. دا دوی نومونه دي. درود شریف به پې خامخا او په مجلس کې که بار بار اغېښتلی کېږي، لکه یو نعت کې یو ځل بیا 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 اغېښتلی کېږي، نو په لومبي ځل واجب دی او په دویم ځل مستحب دی. نو مستحب هم ښه د لوی ثواب به درته میلاوېږي. او که نوم یې نه او صفت یې ذکر شي لکه د الله رسول یا د الله نبی یا د الله پیغمبر، نو دا نوم نه دی، صفت دی. نو درود شریف ویل پې بیا مستحب دی، واجب نه دی. که دې ونه وي ګناهګارۍ کې نه، خو مستحب دی. ښه ده چې پې ووایي. که دې ونه وي نوم مبارک واغېښتلی شو محمد او احمد صلی الله علیه وسلم او درود شریف دې ونه وي، نو د جبریل علیه السلام خیره کړې ده او پیغمبر علیه السلام پې دعا کړې، نو دا خیره ګورې نه رد کېږي. امین یې پې ویل. وی په درېیمه پوړه چې کېناستم،
نو جبریل علیہ السلام وې چې پچا د رمضان میاشت راله دی به پکې داسې عبادت کړي چې ځان به په خدای بخي، او که دومره عبادت یې ونه کړي چې ځان په خدای وبخي نو الله دې هلاک کړي. ګوره خیر یې وکړه. نو ما وې آمین. نو اوس به په رمضان کې څومره عبادت کې، دومره عبادت به کې چې ځان په الله وبخي، دومره به کې. او که دومره عبادت ته ونه کړي چې ځان په الله وبخي، کم عبادت ته وکړه. روجه دې ونه نیوله، ډېر خلک روجې هم نه نیسي، بدقسمته قوم. لیکن انشاءالله دومره ګرانه خو نه ده. زه ناجوړه یم، اعصابي تکلیف کله کله په ما راشي او ځینې ویشم. بوډاګان خلک دي، داسې بوډاګان مې ولیدل سپینګیري. پرون ما ته چا ټلیفون وکړ، پرون افسوس مې وکړ، وی زما یو رشته دار دی فالج والی دی، یو لاس ښي طرف او ښی لاس او ښی خپې فالج والی دی او بیا هم روژه نیسي. څه ورسره نه مني، مونږ ورته وایو مه نیسه، وی نیسم. ما یې مه نیسه. شریعت دله اجازت ورکوي نه دی نیسي، ډاکټر دله اجازت ورکوي نه دی نیسي فالج. وی نه صبرېږي، خامخا نیسي. او قسم دې داسې بیماران د زړه مې لیدلي، داسې بیماران چې هر وخت یې په زړه درد دي، په دې کشمکش کې چې اوس به پې اټیک راځي، اوس به پې راځي، او شریعت اجازت ورکړی چې مه نیسه او بیا هم نیسي. داسې د شوګر مریضان، ما ته خو پته لګي، ما نه خلک د مسلو تپوس کوي، یاره جي د پلار مې شو مازدیګر نه پس ابرو چې مازدیګر نه پس بېهوشه شو. وی نه زه به روژه خامخا نیسم. نو په شریعت کې داسې انسان که روژه ونه نیسي خیر د اجازت دی وله. شریعت په چا زیاتې نه کوي، خو دا شوق د مسلمان درته ښیم چې د مسلمان دومره د روژو شوق دی. صحابه به په خپلو ماشومانو بچو روژې نیولې، دا نابالغه پوټینې. نو چې مازدیګر به شو نو په ژړا به شو، هغه به واړو که نه، اوبه به یې غوښتې، ډوډۍ به یې غوښته، نو د لوبو څیزونه به یې ورته کېښودل، په هغې به یې مشغول کړل، د لوبو په څیزونو پام به یې وله بل طرف ته کړ، د لوبو په څیزونو به یې مشغول کړل، تر ماښامه پورې به ورسره دا ګزاره کوله او خپله روژه به یې پې سر ته ورسوله. اوس به بالغه جینۍ به وي، پیغله او بالغ زوی به وي، او مور پلار به ورته وي روژې مې نیسه، ناجوړه به شي او کمزورې به شي، او په تا لار نه وړي. خیر دی ته لاره کوټې، دا ظلم مور او پلار هم دې بچو سره کوي، او بچي ځان سره کوي، او مسلمان هم ځان سره کوي. په یو حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي، ودرېږه هغه حدیث هغه الفاظ درته ویم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث، ابو ہریرہ سے فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور پاک فرمائی لدی، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، یو سړي د رمضان روژه ونیوله، یوه روژه ونیوله، نه ورته څه رخصت شته، نه مسافر هم نه دی، مسافر له رخصت دی، نه څه بیماري شته، لم یقضه صوم الدهر کله و انسامه، وی که ټول عمر روجی ونیسي د دې بدل پې نشي خلاصولی، د دې چې کم برکت دی او کم ثواب دی په ټول عمر روجو هغه برکت نشي ګټلی، هغه ثوابونه په ټول عمر روجو نشي ګټلی. ټیک ده چې ځکه مثلا نی نیولې یو روجه به ونیسي دی یو قضا، خلک کوي فقهاو لیکلي دی قضا شوه، او که قصدن یې ماته کړې د 2 میاشتې روجې به پرله پسې ونیسي. لیکن پیغمبر مبارک فرمایي چې ټول عمر دې روجې ونیولې، ټول عمر د دې روجې چې کم برکت او کم ثواب هغه نشي حاصلولی. اندازه ولګوئ چې د یوې روجې په برکت تعالی دومره ثوابونه الله درکوي لکه ټول عمر چې دې روجې نیولې، او ته 10 نیسې نو دکه خپل عمر حسابوه لکه چې 10 ځله دې 80 کاله روجې نیولې، او بیا په بل کال کې په بل کال کې څومره لویه فایده ده د رمضان د روجو. مونږ خلکو شا کړې ده ورته. نو د رمضان روجو دا ګوره ډېر لوی برکت او ډېر لوی ثواب دی. برکات یې درته یو بل هم وایي، یو حدیث د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ان لله تبارک وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وان لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وی نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان هر شواروز کې خدای پاک ګناهګار دوزخیان مخلوق د دوزخ نه آزادوي، چې کوم دوزخ والا مخلوق یې دوزخیان ورته هغه جنت ته لیږي، آزادوي یې د سټ آزاد شو دی جنت ته ځي. او په شواروز کې یو ټیم داسې دی چې په هغې کې الله د مسلمان دعا خامخا قبلوي، لازما پکې دعا قبلي، او ګمان کوم الله ته معلومه ده چې هغه وختونه کم دي،
او د پېشمني د وخت ډېر لوی فضیلت راغلی دی او د روژه ماتي د وخت ډېر لوی فضیلت راغلی. نو خصوصا د روژه ماتي په وخت کې لکه دعا غواړئ ښه، هغه وخت کې سړي کجورې او شربت ته تلواري دعا ته روخیال نی. خیر دی چې د 14 ګنټې روژه دې ونیوله نو یو منټ 2 منټه لږ دعا پکې وغواړه که نه، ډېر د فایدې خبره ده. دا د حضور پاک مبارک حدیث. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د روژهدار د خولې نه چې دا کومه بدبویي ځي معده تشه چې یو سام غوندې د خولې نه ځي، وی اطیب عند الله من ریح المسک، وی دا په خدای په نزد د مشکو د خوشبویۍ نه مزېدار دی. څنګه د هغې مختلف توجیحات علماو کړي دي، لکه دلته تا ته خو دا بدبویي ښکاري او فرشتو په خدای دا د مشکو خوشبویي ښکاري. یا بعضې علما وایي چې د قبر نه پاسې د خولې نه بیا د مشکو خوشبویي دي، او بعضې علما وایي چې د محشر په میدان کې بیا د خولې نه د مشکو خوشبویي دي، او بعضې وایي چې نه په جنت کې هم چې دی جنت ته داخل شي د خولې نه بیا یو خاص قسمه خوشبویي دي، هغه به د مشکو په شان خوشبویي به ورکوي. یو بل حدیث پاک کې راځي وی خدای پاک د رمضان برکت ته تمام وی سرکشه شیطانان پکې خدای تړي. فصفد فيه مردة الشیاطین، دا پکې الله تعالی تصفد او تړلی شي. نو ډېر خلک پکې دا سوال کوي وی دا شیطانان چې پکې وتړلی شي نو دا خلک دا ګناه بیا ولې کوي؟ نو دوه خبرې دي، یو خو سرکشه شیطانان، یو دا دی. دویم دا چې که شیطان دا د شیطان ته ذلیل شو او د روژې برکت ته خدای ښکاره کوي، دا مطلب نه چې ګناه به نه کوي. ولې؟ ځکه شیطان له خدای طاقت ورکړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی که دې په 9 اسمان کې او ته په ځمکه کې نو د 9 اسمان نه ستا په دې زړه کې دا غځی ناصر کولی شي، نو چې وی تړیم دی د بار نه خلطم راوږدولی شي او په زړه کې دی اثر کوي. بل دا چې دا ګناه سړی کوي نو دلته کې نفس د یو خراب نفس تا پروت دی، بل شیطان 11 میاشتې ستا په دې وجود کې ناسته کړې ده، د هغې اثرات خو به یې که خو ګورئ که رښتیا ووایو نو د نورو میاشتو په نسبت ګناهونه د خلکو کم شي که نه شي؟ تلاوتونه زیات شي، ذکرونه زیات شي، صدقې خلک ورکوي، ختمونه کوي، نفلونه کوي. چېرته به ډېر خلک وي چې هغوی به مانځله په نورو میاشتو کې نه راځي او په دې کې مانځله را روان شي، نو دا همدغه وجه ده چې خدای شیاطین وتړي. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې په رمضان کې خدای د دوزخ دروازې بندې کړي او د جنت دروازې خدای پاک کولوي. دی بل برکت دی. بعضې علما لیکي چې د قبر عذاب په دغه میاشت کې په هغې خلکو د قبر عذاب هم بند شي چې کم د قبر د عذاب مستحق وي. بعضې علما لیکي ولې؟ وایي د قبر د عذاب د دوزخ د طرف نه راځي، د دوزخ دروازې بندې شي. او چې کم سړی مسلمان په دې میاشت کې مړ شو نو چې د دوزخ دروازه بند او جنت کولو د څه دی خیال دی؟ دوزخ ته به ځي که جنت ته به ځي؟ جنت ته به ځي. دا د رمضان د میاشتې برکتونه دي. نبی علیہ السلام فرمایي وی چې چا د رمضان روجې ونیولې وی د جنت د دروازې مخ ډېرې دروازې دي، یوې دروازې نوم یې دی باب الریان، د سیرابې دروازه. دی به خدای پاک په هغه دروازه وردننه کړي چې کوم باب الریان دی، د سیرابې دروازه ده، په هغې به دروازه ورته وانا اجزي به، ردې بدل به م زه ورکړم. دا طالبان په موږ سوال کوي چې روژه زما ده. نبی علیہ السلام الله وی حدیث قدسي دی روژه زما ده، نو منځ خو هم د الله ده، زکات خو هم د الله دی، موږ یې الله له ورکړو، او صدقه خو هم د الله ده، موږ یې الله له ورکړو. دا د روژې تخصیص ولې کوي؟ وجه یې درته ووایم. روژه داسې عبادت دی که ته څوک نه خبره نه خبرېږي. مونځ چې ته کوې نو که نور څوک نه خبرېږي نو د محلې خلک خو د نه خبر مونځ خو به جمع کوې که جمع خلک د نه خبر شو. حج چې کوې بیا د نه خلک خبرېږي. زکات چې ورکوې که بل څوک نه خبره چاله ورکوې خو د نه خبر شو که نه. او روژه داسې عبادت دی که ته څوک نه خبرې څوک د نه خبرېږي. او زه به یو مثال درکوم. زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو کتاب د هدایه ورته وایي، د فقه اخیری کتاب دی، غټ او ډېر مضبوط کتاب دی، درون. د هغې مصنف دی علامه مرغیناني رحمت الله علیه. علما د هغه تاریخ لیکي وی 14 کاله روژه نیولې ده او په دې 14 کاله روژه کې ته نه د بچي خبر دی، نه ته ښځه خبر ده، او نه ته شاګردان خبر، وروسته ته بیا خلک خبر شو. او هغه څنګه؟ هغه داسې وه چې دا نیکان خلک خو پېشمني پاسي که نه عبادت کوي او څوک کتاب ګوري، نو پېشمني معمول ځان له بعضې خلک جوړ کړي، نو پېشمني خامخا مونږ پیالې چیس کړو، څوک ډوډۍ خوري څوک څه خوراک کړو. دې ځان له یو معمول جوړ کړی چې پېشمني به خوراک کو، یو معمول.
د غرمې ډوډۍ به وله بیبي راوړه، د خاص کوټه وه هغې ته به ډوډۍ راوړه، هغې کې به یې کېښوده، بیبي ته به یې ویل زه دننه ځه ور بند کړه، هغې به ور بند کړه. شاګرد ته به یې اواز وکړي دلته راشه، وي دا ډوډۍ وخوره. شاګرد به یې ډوډۍ وخوړه، چې ډوډۍ به یې وخوړه زه اوس دروازه بنده کړه، ځه دروازه یې بنده کړه به لاړ. ښځې ته به یې اواز وکړه دا لوښي دې واپس یوسه. ښځې به یې دا خیال وکړي چې دا ډوډۍ ده وخوړه، او به خبر نه شوه. او شاګرد به یې دا ګمان وکړي چې د خپل حصه خوړلی دی د ما دپاره راوړی ده، هېڅوک به خبر نه شو. او ماښام خو خامخا سړی روټۍ. نو د هدایي ملا صاحب خلک وایي هدایه ډېر برکتي بني. مصنف یې څوک دی لیکلی چا ده 14 کاله د هدایي ملا روجې نیولې دي، نه شاګردان خبر نه بچي